مخامخ به په ټولګي کې را سره وای، کاش تر اوس چې د انجونو پوهنتون وای، دا چې ستا سره مې خوا کې اوسېدلی، په هلمند کې به مې ولې زړه تنګون وای. دوې چوکۍ به مې ټکټ کې قیدولی، چې سفر مو په لور د پوهنتون وای، په خوښۍ او په خندا موټر کې ناست وای، په 580 موټر کې ناست. چې په لاره دې په خون بویولی، ستا لپاره یو ګلاب هم را سره وای، په همدې خاطر چې وږې چېرته نشې، یو شپږ وسیخه کباب هم را سره وای، چېرته یو زمزمه به مو کولی، د شعرونو یو کتاب هم را سره وای، د کابل د لښکرګاه موټر کې ناست وای، په 580 موټر کې ناست. ښه د مینې ډک مجلس مو سره جوړ وای، هسې ښه او د بدو غم را سره نه وای، سر مې ستا په نرمه غېږه کې وای ایښی، دا مې ګوتې په وریښتانو کې وهلی، دا ترین وجود خوشبو کې دې ویده وای، یو د بل تر خوا موټر کې ناست وای، په 580 موټر کې ناست وای. د ماښام لمونځ مو وردګو کې کولی، له یخنۍ مو اندامونه لړزېدلی، په خاطر د یو بل ته رسېدو مو د غزني په زیارتو کې مو دعا وای، په 2:30 بجې تیر له کندهار وای، په 3:30 بجې تیر له کندهار وای، ټوله شپه بیا تر سبا موټر کې ناست وای، په 580 موټر کې ناست وای. د توجه نه مننه.